انسانان غره دي او کده قشا ملائکه و انسانان غره دي د درې وجنه یو خدای انسانان الله عز وجل پیدا کړی دي په خپل لاس باندې قران کې په دې باندې تصریح شوی ده او لاس رب العالمین صفت دې کما یلیق بشانه کم چې داغه د شان سره مناسبه تعویل بنه کو چې من یدنا مراد قدرت والو یدنا مراد نعمت والو دا رب العالمین لاسونه شته او دوړ لاسونه هی لاسونه دي ملائکه چې په امر باندې پیدا کړی دي چې کون موجود شغه به موجود شي دویمه وجه دا ده چې موږ سره نفس موجود دی په خلاف د ملائکه دی هغه سره نفس موجود نه دی نو هغه انسان چې هغه سره د خطرې اسباب موجود دي هغه انسان چې هغه سره د ګناهونو اسباب موجود دي او د دې ټولو باوجود به د رب العالمین بندګیو کې ته پوښه بده باندې چې دا کمال والا دی او بل دې په خپل صورت پیدا کړی دی دې حدیث په تشریح علماء متعدد توجیهات کړي حتی بعض علماء په کتابونو لیکلي لکه امام الطیجری على سوره الرحمن وعلى سوره هی حدیث کې بنو مقصد تشریح نه ده او دریم اساسي بنیادی وجه ده چې زمونږ د ګناهونو په دی وجه باندې صادریږي چې موږ زړه لرو او قلب زکه ویل کېږي چې دا به اوړي راوړي لانه يتقلب کله دې طرف او کله دې طرف کله سړی نه ګناه وشي او کله د سړی نه طاعت چې د نو شنو په دې باندې شکر وباسا او ګناه چې د نو شنو په دې باندې وایي چې استغفر الله رب العالمین زکه زموږ دې بدن نه د ګناهونو صادري